علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سه جماعت تاسو ګورئ چې فورکشن شوه د ویډیو کې موږ د فندامنټل انالایز بارے چې فندامنټل انالایسس څه ته وایي، د فائدې څه شي دي، د واسطه باندې موږ ټریډ څنګه کولای شو. همدا شان د کوم ویبسایټونو ضروري دي چې موږ د دې کې د انالایسس لپاره یوز کو استعمال کو او خدي فائدمن دي. صحیح ده. راځي چې ویډیو سٹارټ کو. وات از فندامنټل انالایسس. اول خو وایي فندامنټل انالایسس بلک ته معرفي کو د تیر ویډیوګان کې ما تفصیلی سره ویلي دی، ویډیو د سره وګورئ. او فندامنټل انالایسس هغه انالایز ته ویل کیږي کوم چې موږ د نړۍ د حالات په مطابق باندې ګورو، هغه نه پس موږ ټریډینګ کوو. صحیح شو. لکه مطلب یو مثال درکم، ګولډ سره چې موږ غواړو چې سیل کو یا بای کو، نو د هغې حالات ګورو، هغه چې کوم ملکو پورې مربوط دی هغې حالات ګورو، که ښه بای راځي که خراب یا کمزوري سیل راځي، خو که نارملي نو شاید سایډ بای سایډ لاړ شي. نو دغسې حالات راځي په مارکیټ باندې. صحیح شو. لکه اولن مثال درکم چې د اوکراین په جنګ کې د اوکراین باندې چې کوم روسیه جنګ کړی و، حمله یې کړې وه د اوس وختو کې، نو د هغې سره د ګولډ جګ شو. ولې جګ شو؟ ځکه چې هغې د روسیه ډېر تعداد یا ډېر خرید فروش دی هغه د تیلو دی. نو هلته چې حالات د جنګ خلکو وکته چې تیل شاید یا ودرېږي یا بند شي، یا د خلکو کوم انویسټمنټ چې څومره پیسې اچولې وي په تیلو باندې بندي کړې وي، هغه ټولې واپس وویستې دي. یعنې چا چې شیر اخیستی و سټاک مارکیټ کې یا نور کوم دغه د اویل د تیلو کم سټاک چې څومره و هغه پیسې ټولې وویستې او هغه اخیستې په څه شي کې واچولو؟ ګولډ کې واچولو. نو دې د وجې ګولډ لیول جګ شو. نو هر یو چا غوښتل چې بای وکړي، مطلب په بره تګ باندې ټریډ ولګوي. نو همدا شانتې موږ دا د فندامنټل انالایسس په ترو باندې موږ دغه اپورچونټي واغسته او مارکیټ څه شي وکړو؟ ګرو اپ ساید وکړو. موږ هم ښه پوزیشن په بای کې ولګولې. صحیح شو. نو همدا شان تاسو فندامنټل انالایسس په مطابق باندې څه کولی شئ؟ تاسو خپل ټریډ پروفیټیبل ټریډ پلیس کولی شئ، لګوي شئ او پروفیټ او ګټه ان شاء الله اخیستی شئ. صحیح شو. ښه، اوس فندامنټل انالایسس لپاره مهم چې کوم دی ویب سایټونه دي چې فندامنټل انالایسس تاسو چیرته سرچ کړئ. اول به لاړ شئ ګوګل ته لاړئ. ګوګل کې موږ سره څو ویب سایټ زه به نومونه ولیکم چې کوم مشهوره دي. صحیح شو. investing.com دی. صحیح شو. investing.com یو investing.com دی. investing.com پکچر برته وخیم، هغې نه پس ته به بل درته وخیم. investing.com پکچر دا شی دی او د هغې شکل څنګه دا شانتي. صحیح شو. دلته تاسو ته به راکولاو شي. اوس لږ ذره نیټ سلو دی، دې خاطره لږ سلو کار کوي. دا دی. صحیح شو. دا زموږ تیار د نیو راکولاوئ نیوز پیج چې دی تاسو به څنګه کولاوئ؟ نیوز پیج به investment.com ته چې لاړ شئ. دلته اکونومیک کلنډر په هر یو کې به تاسو څه شی ګورئ؟ څه شی به کلنډر به ورسره ګورئ. که کلنډر سره ګورئ نو تاسو پوه شئ چې دلته اوس موږ څه شی کوو؟ دلته اوس موږ د هغې سایټ کې د کلنډر مطلب هغه تقسیموکات موږ ته سکیجول یا مطلب هغه دغه موږ ته راړي چې هغه کې مکمل د نیوز لیست دی. صحیح شو. نور خو نیوز نور رقمونه تاسو د هغې لیکلو یا نور نیټ کې یوټیوب کې نن سبا مطلب تاسو یو دا طریقه شو. صحیح شو. investing.com ویب سایټ کې اکونومیک کلنډر تاسو راوړئ، دا یو ښه دغه دی. صحیح شو. بل څه شی دی؟ بل چې دی فیکټري فورکس فیکټري. صحیح شو. فورکس فیکټري په نوم دی. نو دغه فورکس فیکټري تاسو دې نه یوز کولی شئ. دې کې ګوره کلنډر، ګوره مارکیټ اکونومیک کې واسطه باید صرف کلنډر لیکلی وي. اکونومیک دا کلنډر باندې رایټ کلیک کوئ، بله وینډوز کې راکولاوم، دا دلته به راکولاو شي. اوس نیټ سلو دی لږ ذره، دا دی راکولاو شو. صحیح شو. نو دا د اکونومیک کلنډر موږ دلته کولاو کې دا نیوز دی. تاسو ویډیو تر پای دا سره وګورئ، ویډیو ته زړه نه تنګوئ. صحیح. نو دا ګورئ، دلته تاسو کتلی شئ چې دې کې نیوز دی. ښه، دلته تاسو ګورئ هره ورځ نیوز راځي. دلته به تاسو خپل ځان ته سیټ اپ وکړئ. دلته تاسو ګورئ، دلته به خپل که سیټ اپ دلته غلط وي، دلته به ډې خپل ورځ سیټ کړئ. ګوره دس ویک د دې هفتې، او که تاسو چیرې غواړئ چې مطلب د دې ورځې تاسو راواړوئ، نو دلته به تاسو کلیک کړئ او دلته تاسو د نن ورځې دلته سیټینګ کولی شئ. د کم تاریخ نه کم تاریخ پورې نیوزونه تاسو ته راشي، یا نن ورځې یا سبا ورځې هم درته راشي. دغسې تاسو د ځینه سیټ کولی شئ. صحیح شو. دا به انشاءالله په دې باندې بیا په تفصیل کې په بله ویډیو غږیږو، خو په دې کې صرف دومره چې لږ کم خاص خبرې به تاسو وایم فندامنټل کې نیوز ریډینګ لپاره. صحیح شو. چې تاسو وکولی شئ نیوز نه استفاده وکړئ څنګه طریقې سره. ښه، یو شو investing.com، بل شو forexfactory.com. صحیح شو. forexfactory.com دلته بر تاسو ګورئ forexfactory.com، هغې کې به بیا کلنډر کولاوئ. صحیح شو. کلنډر. صحیح شو. ښه، دا وشو. اوس بل څه شی دی؟ بل چې دی هغه ډیلی فکس چې دی ډیلی فکس. دلته ګوره هغه سټاپ کې راغی. نو ډیلی فکس نیوزونه هم چې دی هغه هم ښه نیوزونه دي.
دا ګوره اکانومیک کلندر دلته په دې هم کلیک کوئ دا دلته دا درته راکولاو شي دلته تاسو وګورئ صحیح شو دا ګوره تاسو ته د اکانومیک کلندر په دې کې هم راکولاو شو په دې کې تاسو ته لږ ذره نیټ دلته سو دلته بس راکولاویږي وخت نیسي دا دی economic calendar use your economic calendar to explore the global event of the horizon the called دغه صحیح شو دلته economic calendar د دوی چې دی دا دی د صحیح شو دا ګوره economic calendar دی ټول راګولاو شو دا ګوره دا شو انډونیشیا جرمن دا ګوره د یورو حالت څنګه دی نو دا دی تاسو دلته څه کولی شئ دلته لیکلي today yesterday یعنې پرون ورځ سبانۍ ورځ هم تاسو کتلی شئ next 7 days راتلونکي هفتې حالات هم دلته کتلی شئ دا چې کلیک کوئ تاسو به راتلونکي هفتې حالات هم نیوزونه کوم خاص نیوزونه را روان دي نه ورته وخت انشاءالله په را روانو ویډیو کې به موږ دا وغږیږو چې کوم نیوزونه خاص دي کوم نیوزونه خاص نه دي نو کوم نیوزونو کې تاسو ښه ټریډ کولی شئ پرافټ اخیستی شئ کوم نیوزونه نه ځان ساتئ صحیح شو نو په را روانو ویډیو کې به هغه هم د خیره ګورو او تاسو که ډېر دغه یې خوښول شي موږ تاسو ته په دې فنډامنټل انالایسس کې نور هم ډیپ ویډیوګان جوړ کړو کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ صحیح شو ښه یو څه شو درې دانې معرفي کوي یو شو ډیلی فکس بل انویسټینګ ډاټ کام بل شو فورکس فیکټري صحیح شو نور هم شته دی نور هم شته خو نورو کې ځان مه کنفیوز کوئ په دې کې هم ځان مه کنفیوز کوئ په دې کې هم صرف مشهوره چې ډېر ښه دی زه خپله چې دی انویسټینګ ډاټ کام ټول کارومه صحیح شو انویسټینګ ډاټ کام یا فورکس فیکټر ډاټ کام یوز کوم زه خو بیا هغې نه هم ډېر چې دی انویسټینګ ډاټ کام یوز کوم نو تاسو چې یا انویسټینګ ډاټ کام باندې سي ځان پوه کوئ په دا یوز کوئ ځکه چې ټول نیوزونه یو رقم نیوز کې څوک ګوتې نه وهي غلط تاته راولي صحیح شو نو یا انویسټینګ ډاټ کام یوز کوئ یا ډیلی فکس یوز کوئ ډیلی فکس هم ښه دی او یا چې دی فورکس فیکټري ډاټ کام یوز کوئ صحیح شو نو دې کې چارې یوز کوئ هماغه تاسو چې مقصد تاسو ته فایده وکړي صحیح شو یو څلورم سټیپ دی څلورم سټیپ نور هغه ویب سایټ کې حسابېږي خو نه مې حسابېږي ځکه چې هغه د ګوګل خپل فیچر دی د ګوګل خپل فیچر دی که دې کې وي نو زه بیا دلته راواړم د مور کې شاید راشي صحیح شو یا به دې ځای نه بیک شو دلته بیک کې واپسۍ کې شاته راشو نو که دې ځای کې موږ ته یې راواړئ فاینانس په نوم باندې دغه دی د خپل سیسټم په د ګوګل د خوا نه نوی دغه راغلی دی دا نوې خوبي ده چې مطلب دا دی یو انالایسس دپاره ښه فایدهمند دی دلته موږ سره نیټ سلو دی خو خیر هغې دا د فاینانس دا دی صحیح شو دا ګوره فاینانس تاسو ګورئ دا چې کلیک کوئ دا فاینانس دی مور کې هلته ډایرکټ تاسو ته لیست شوي خپل ته ښکاري فاینانس یا دا مور کې کلیک کوئ دلته فاینانس دی فاینانس چې کلیک کوئ تاسو بل ته شی راشي دلته به تاسو ته مکمل د ډیټیل به راشي دلته بیا خاص بیا دلته غټ نیوزونه دي صحیح شو دې ځای کې بیا څه شی دومره لکه هلته چې کوم په د انویسټینګ ډاټ کام او دغه ډیلی فکس او فورکس فیکټري کې چې کوم مثال د څه وایي چې اسانتیا ده نو نیوزونه راځي ډېر صحیح شو دې کې څه شی راځي دې کې مین نیوزونه راځي یعنی خبرې چې څه نیوز حالات یې دلته ګوره فاینانشل نیوز دلته اوس راځي چې د دوی طریقه کار تاسو مکمل نوټ لیکي ته به هغې نه ګورې چې دا نیوز اوس څه وایي په اصل په دې نیوز کې څه خبرې دي دوی درته خبرې ښیي صحیح شو نو فاینانس د ګوګل فاینانس هم ښه بهتر کار کوي صحیح شو دا به تر څو سرچ وکړئ موږ به لاړ شو انویسټینګ ډاټ کام یا فورکس فیکټري یا دا بل د ټول کې یو سیم خبره ده دې کې دومره غټ څه نشته دی صحیح شو صرف ریډینګ دپاره به تاسو دې کې څه ګورئ ګوره دلته لاندې اخره کې راشئ دې کې ګوره خپله نوټ یې مور کړی دی ګوره لو ویلیټیلیټي ایکسپیکټډ moderate یا medium volatility expected یا high volatility expected دې مطلب څه شی دی لنډ ګور انګلیش ته مه ګورئ صرف د سټارو ته ګورئ که یو سټاري دا کمزورې ټول نه کمزورې نیوز دی یعنې که دا نیوز راشي نو داسې خاص مارکیټ ډېر نه خوځوي یا به لږ خوځوي خو داسې خاص مارکیټ نه بره وړي نه یې لاندې وړي صحیح شو دا موډریټ چې دی یا میډیم ولیټایل چې دی ولیټایل مطلب خوځېدو ته وایي صحیح شو نو میډیم چې دی یا نارمل چې دوه سټارو ته چې وګورئ دا پوه شئ چې نارمل دی نو نارمل یا مطلب میډیم نو دا نارمل حالات کې مارکیټ په ډېر معمولي حالت سره یا بره لږ وړي یا لږ لاندې وړي صحیح شو دا هم لږ معمولي امپیکټ یا لږ معمولي اثر لري درې سټاره چې تاسو ګورئ درې سټاره مطلب دا چې دا څه دا نیوز دا خبر ډېر قوي دی یا مارکیټ لږ ډېر بره وړي یا لږ ډېر لاندې به وړي صحیح شو نو دغه قوي نیوز دی
صحیح شو. بیا په دې کې بعضې نیوزونه چې دي لکه 3 سټار والا نیوزونو کې بعضې کې راځي هغه بیا خاص لکه د لو غوندې کار کوي، بیخي مارکیټ کم خوځوي. بعضې چې 3 سټاره لري بعضې نیوزونه چې پکې دي هغه بیا ډېر خوځي، چې به روانو ویډیوګانو کې وایو چې کم نیوزونه دي. صحیح شو. ګورئ تاسو دلته وګورئ چې دا سټارونه به دلته خو تاسو ته تشریح کړي دي. صحیح شو. دا 1 سټار 2 سټار 3 سټاره مطلب څه شی دی. اوس دلته راشئ دې ځای کې تاسو وګورئ دا سټارونه چېرته به تاسو ګورئ. دلته مثال ته وګورئ AUD اسټرلین ډالر چې دی په 3 بجو خبرې راتلو غرمه یا د شپې سحر وختي کې، مطلب سحر وختي کې یعنی نیمه شپه چې ورته موږ ویلی شو 3 بجې خبر په AUD کې راغلو، کمزوری دا 2 سټاره دا یو نارمل نیوز دی. صحیح شو. همداشانته ورېږه د نن ورځې نیوز ته راشو. نن ورځ ګوره ورځ تاسو ته څنګه معلومیږي چې نن ورځ دی دا ټوډے نن ورځ دی، یسټرډے پرون ورځ، ټومارو سبا ته، راتلونکې هفته this week مطلب د دې هفتې ټول سر نه تر اخره پورې، او نیکسټ ویک مطلب راتلونکې هفته. او تاسو همداسې په داسې کلیک کوئ دې کې هم تاسو سیټ اپ کولی شئ چې څومره تاریخ شاته یا راتلونکې تاریخ هم تاسو دې کې کتای شئ چې کم نیوزونه نور راتلونکي دي، خاص نیوزونه. صحیح شو. دلته تاسو ګوره دلته 3 سټاره چې دی 14:13 باندې، یعنی مطلب نن په 2:30 بجو باندې 1 بجې ته وایي 14:13 2:30 بجو ته وایي. نن د پاکستان په ټیم باندې په 2:30 بجو کې کوي نیوزونه د ګوره 3 سټارونه ګورئ دا کوي نیوزونه راغلي دي. صحیح شو. همداشانتې تاسو څه کولی شئ ګوره تر اوسه پورې دا نور نیوزونه نه دي ګوره دې خط نه دې خوا دا لاندې خط ګورئ وړوکی غوندې ډبل غوندې خط یې دلته ویشتی نو دې نه لاندې چې کوم هغه لا نه دي راغلي، نو هغې ته ټیم شته. ګوره دې کې 21 منټه بعد یو میډیم لیول نیوز راځي. په څه شي کې راځي؟ په USD کې راځي. نو USD چې کم پیرس دي چې USD پورې مربوط دي، USD چې کم پیرس مربوط دي مطلب تاسو دلته زه درته وګورم. تاسو ګورئ دلته په دغې کې tradingview.com ته راشئ. tradingview.com کې USD باندې دلته مونږ کلیک کوو. نو USD پورې چې څومره پیرس اخوا مربوط دي هغه ټولو باندې امپیکټ اوس ګورئ USD جاپان، USD کاناډا، USD CHF، همداسې THB د شی داسې نور. نو دا څومره چې دلته USD پورې مربوط دي دا ټول باندې شی دی امپیکټ غورځي. امپیکټ مطلب اثر غورځي. نو دې ټولو کې تاسو کولی شئ چې هر یو ښه انالایسس مخکې نه ټیکنیکلي کوئ، که همداسې ورته بل شي نه ګورئ، خو په دې باندې څه غورځي؟ په دې ټول پیرس باندې څه غورځي؟ اثر غورځي چې کله هغه نیوز راشي. صحیح شو. کوم نیوز راشي؟ دا نیوزونه راشي او لږ اثر غورځي. نو څومره چې دا 3 سټارې نو کوي. صحیح شو. دا investing.com په دې طریقه خو پوه شئ چې دې کې نیوز څنګه ریډینګ کوي. خیر نور هم تفصیلي پر روانو ویډیوګانو کې تاسو په کمنټ باکس کې موږ ته ووایئ چې آیا ضرور دی او که ضرور نه دی دومره. صحیح شو. ها اوس دا ګوره دا چې شو دا ډیلی فکس دی. ډیلی فکس کې تاسو نیوز ګوره موږ نننۍ ورځ دی ټوډے نیوز دی. ټوډے نیوز کې های امپیکټ یا لو امپیکټ یا میډیم امپیکټ ګورئ دلته نوم لیکلی دی. میډیم مطلب دلته بس نومونه لیکلي. میډیم نارمل چې هغه 2 سټارونه والا، لو چې دی 1 سټار والا چې په هغه investing.com کې 1 سټار لیکي دی کې بیخي لو ورته لیکي. صحیح شو. او های چې 3 سټار والا هغه های دی ګوره د های ورته ډایرکټ لیکلی بس دې کې دی نومونه لیکلي. نو دا نیوز مطلب جرمني نیوز چې دی هغه کم پیر دی. جرمني یعنی جرمني نیوز ته موږ ویلی شو GPB پیرس هم ورته ویلی شو. صحیح شو. جرمني نیوز ته موږ GPB پیر هم ویلی شو او یورو پیرس هم ورته ویلی شو. دا یورو هم دې کې شته. صحیح شو. نو دې کې مطلب لکه دا GBP دی، GBP سره څومره کنټیک پیرس یا هغې باندې اثر غورځي. په یورو والا پیرس چې څومره یورو سره چې کم پیرس کنټیک یې صحیح شو. دا وګوره دا خو دې صحیح شو. د جرمني یورو شاید راشي دلته خو ډېر غټ لیست دی دلته خو ټول کرنسیانې نو دلته شاید لاندې راشي هغه بیرغ شکل کې خو دلته به هماغه شی راځي. صحیح شو. نو تاسو چې څومره پیرس هغې یورو پورې یا GBP پورې نښتي نو هغه نیوز چې څنګه راشي نو هغه به مارکیټ یې امکان بره لري یا لاندې لري نو زه اثر پرې لري چې مارکیټ وخوځي. صحیح شو. دا یو ریډینګ سټایل شو. دې ځای کې تاسو ایډیټ کولی شئ، دې ځای کې فلټر کولی شئ چې کم ټایم نه کم ټایم مې شاته یا مخکې کم ټایم فلټر کوي چې دومره ماته نیوز وښایه. نو دا د نیوز چې شو ځای شو. صحیح شو. همداشان دلته تاسو ګورئ په فورکس فیکټري کې هم خلک ډېر یوز کوي، ډېر استعمال لري. دا لږ سمپل هم دی ډېر. دلته تاسو ګورئ بس دې کې رنګونه دي. ښه دې کې څه شی نشته، دې کې رنګونه دي. دې کې چې دی دا زیړ رنګ دلته لاندې به تفصیلي لیکلي مي خو زه بیا ماته پته ده خیر نه دي لیکلي. صحیح شو. خیر دا زیړ رنګ چې دی دا میډیم لیول دی. لو امپیکټ دی. ښه
او زیړ رنګ چې دی لو امپیکټ دی یعنی یو سټار صحیح شو په investing.com کې موږ یو سټار معنا ورکړی دا بیخي ټول نه ټیټ لیول دی که دا نیوزونه راشي هېڅ معنا خاص نه لري دا ګوره د لږ ذره اورنج کلرز دې ته ووایه یا نارنجي کلرز ورته ووایه نو دا چې دی دا میډیم نوم چې ورته ودرېږي پرې ودرېږي داسې وګوره هلته ګوره لاندې ښکاره شو میډیم امپیکټ مطلب نارمل حالت یعنی 2 سټار والا امپیکټ دی دې کې به سور وګورو سور چې دی دا دی سور څه شو سور چې دی دا های امپیکټ نوم څه چې پرې ودرېږي نوم درته ښایي های امپیکټ او سور مطلب ډینجر مطلب شاید امکان لري مارکیټ بره لاړ شي یا مارکیټ لاندې لاړ شي ښه په دې کې صرف یو رنګ اضافه دی دا تاسو ګورئ دې کې دا خړ رنګ ګورئ دا خړ رنګ داسې دغه کلر دی څه شو دا ګورئ دا خړ غوندې رنګ دی خړ یا مطلب رنګ چې تاسو ورته ویلی شئ داسې طلایي رنګ ما په خیال ورته وایي نو دغه رنګ تاسو ګورئ دا چې دی دا نان اکانومیک ورته وایي دلته خو نان اکانومیک لیکي دا مطلب چې دی دا نیوز د شو بیخي اثر نه لري ولته بینک هالیډے چوټۍ ورځې دي دا نیوز راشي دي کې بعضې چوټۍ دا ټول چوټۍ ورځې دي مطلب دا مارکیټ چې دی دا مارکیټ په نن ورځ باندې دا څه شي ورځ ده دې ته ګوره ورځې لیکلي دا ټول د دې هفتې خبره ده نن منډه نن سه شنبه ده که نه نن چهارشنبه ده سه شنبه ده نن سه شنبه ده نو سه شنبې نن د سه شنبې دا دی څه شو سه شنبې په ورځ باندې کم چې دی کم څه AUD استرالیان ډالر کې چې دی نه CNY CNA چاینیز ین دی چاینیز ین یعنی چینایي روپۍ چې دي هغې کې نن خاص امپیکټ نشته یعنی چینایي روپۍ باندې څوک چې ټریډ کوي نو هغه مارکیټ شاید بیخي یا بند وي او یا کم خاص حرکت ونه کړي سایډ وی به ځي صحیح شو نو دغه شان دي تاسو د خړ چې د خړ مطلب هېڅ وایي چې هېڅ معنا نه لري خړ ته مه ګورئ صرف سور پکې ډېر لټوئ او دغه نارنجي یا اورنج کلر تاسو پکې پیدا کوئ لو کې هم ټریډ مه کوئ او په فورکس پکچر کې تاسو که کوئ نو فورکس پکچر کې دغه زیړ رنګ او دغه خړ غوندې کمزوری سپینچکی رنګ دا دې کې ټریډ دې سره کار مه لرئ صرف سور او دا نارنجي کلر ګورئ نو دلته سور ګورئ کاناډای کې په 10 بجو باندې نیوز دی د څه شي په ورځ دی د چهارشنبې په ورځ څه شو د چهارشنبې په ورځ د وینزډے په ورځ باندې په کاناډاین کې چې کاناډای پورې څومره مربوط پیرس دي په هغې کې نیوز را روان دی په 10 AM باندې څه شو نو دغه ټول دا یو خاص امپیکټ غورځوي نو که دا راشي شاید مارکیټ یا بره لاړ شي یا لاندې لاړ شي ډېر څه شو نو دغسې حساب سره تاسو ډې ریډینګ کولی شئ همدا شانتې شاید دا هم راګوره دلته تاسو ګورئ دې کې څه شی لیکلي دا ګوره ټوډے فاینانشل دې کې ډایرکټ ماته ویل دا صرف لیکل کې ګوره after a long cold year investor are the flocking back to Europe صحیح شو نو دا تاسو ته بیا پته لګي پس چې تاسو نیوز باندې ځان پوه کړئ نو بیا ته پته لګي چې دا اوس مارکیټ باندې کم شي باندې کم اثر غورځوي یا نه غورځوي صحیح شو دې کې بیا ډېر چې دی سټاک مارکیټ مربوطه ډېر نیوزونه راځي چې سټاک مارکیټ ټسلا ګوګل او دا نور چې دی برځي کلان دي صحیح شو کولته یورو لیمیټ ایلو لیټیم چې دی یورو والا لیټیم چې چا دا څو غلي بای کوي سیل کوي بیټ کوین والا دا نور خلک د بیټ کوین والا دلته ډیټیل ورکړی چې ډاون تللی دی های تللی دا چې دی نن ورځ کې څه تللی ډاون تللی دی بیټ کوین لاندې تللی نو دغه تاسو څه کولی شئ تاسو په دې ویب سایټو په فایدې سره ګټې اخیستو سره تاسو څه کولی شئ خپل فنډامنټل انالایسیس کوي کولی شئ او یو ښه پروفیټیبل ټریډ کولی شئ او خپل ټریډ نه مخکې د ټریډ لګولو دپاره یو ښه مثبت انرژي ځان کې راوستئ چې آیا دا ټریډ چې زه بای لګوم څومره ځایونه موږ ته وایي چې نور هم امکان لري بای لاړ شي نو ته به انشاءالله یو پروفیټیبل ټریډر جوړ شي نو دغه شان دي فنډامنټل دغه ویب سایټونه دي دغه طریقه ده د نیوز د ویلو دپاره خیر دا تاسو که ګوګل فاینانس نه کاروئ دا لږ سړی کنفیوز کوي نو یا فورکس فیکټري کار کوي یا چې دی ډیلی فکس کار کوي یا چې دی investing.com کار کوي صحیح شو دلته ګورئ اکانومیک کلنډر به تاسو دا نوم باید یاد وي صحیح شو همدې طریقې باندې تاسو څه کوئ نیوز فایده والی نور به انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې د نیوز نور هم ډیټیل باندې غږیږو چې دا نیوز څنګه تاسو وایي او کم نیوز دی دا لیکل نه څنګه فایده والو دی لیکل څه مطلب شو دی لیکل څه مطلب شو خیر دا به را روانو ویډیوګانو کې نور هم تفصیلي خو صرف تاسو کمنټ کې موږ ته ووایئ چې آیا داسې دې باندې نور تفصیلي غږېدل ښه دي که ښه نه دي مطلب موږ ته پته ولګي که ښه مهمه وي تاسو دپاره چې موږ نور هم ډیپلی نور هم معلومات تاسو ته په ویډیو کې وکولی شو
زیات کړو. صحیح شو. نو الله دې وکړي چې په دې ویډیو هم پوه شوي یې او ویډیو هم ډېر شي نه ډېر اهمیت حاصل کړی وي. بیا هم څه مشکل وي کمنټ باکس کې واتساپ باندې رابطه وکړئ. موږ کوشش همدا چې تاسو مشکل زر تر زره په اسانۍ سره حل شي. تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.